السلام علیکم دوستانو تاجان خو تاسو پیژنئ عطا ویلفیر فاونډیشن د افغانستان اوسېدونکی دی. یو هفته نیمه مخکې پاکستان ته راغلی و. پاکستان پښتنو له ډېر مینه او محبت ورکړی او ډېر په عزت باندې واپس خپل ملک ته تللی و افغانستان ته. خو اوس د تاجان ورور فضل دا وایي چې زما پاکستان ته تللو دا زما یو ارمان دی. لکه چاته پته وي یا به نه وي، فضل چې تاجان کشری ورور دی نو دی هم دا وایي چې افغانستان ته تلل چې کوم دی دا زما ارمان دی چې پوره شي. یعنې ته هم پاکستان ته راتلل غواړم. راځئ وروڼه سره دا ویډیو ګوره. ویډیو نه بعد موږ خپلې یو څو خبرې کوو. او پاکستان ته ځو که نه ځو؟ پاکستان ته خوښ دی؟ خوښ دی؟ زړه مینه دې ده اوسه که نه؟ څومره مینه دې ده؟ ډېره مینه ده. کله به راځې؟ تا څه وایي ځو؟ کله هسې ګپ لګوي که ځو؟ زه به دې په تمه یم، ځه راشه. صحیح ده؟ علیکم ورحمتالله وبرکاتو. څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ کوژدن دې کړې ده؟ کړې ده ما ته نه ده کړې؟ کړې ده ولې په تاسو پېژنئ زمونږ درون خوږ د تاجان ورور او ډېر خوږ سړی دی. الله دې راته لري. اوس په دې ټایم باندې اتا نشته، بهر وتی دی. پته یې لګي څه ټایم به راځي؟ بس دوستانو ویډیو تاسو وکته. فضل او ښه انسان دی، کم عقل هم دی. تاجان کشری ورور د دې ویډیو تاسو وکته. دی هم وایي چې پاکستان ته تلل زما ارمان دی چې دا پوره شي. نو کېدای شي انشاءالله دی هم پاکستان ته راځي. او دغه ویډیو خوښي خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ټیکنیکل بنیر کوم چینل چې دی سره ضرور سبسکرایب کړئ. سیاسي معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې دررسي. دې کې به تاسو ته آل سوشل میډیا یعنې سوشل ایپس چې کوم دي، که ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، سنیک دی، موبایل هر قسمه پرابلم تاسو ته وي پای کې د هغې ویډیو به تاسو ته میلاوي. چا ته هم څه پرابلم وي نو په کمنټ کې ویلی شي. او دې سره سره به تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاوي. ضروري دا سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې دررسي. والسلام.